کې د یو ځوان صحرایي محکمې توند غبرګونونه پارولي. جزئیات ویډیو کې وګورئ او مرسل یوټیوب چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. په کابل کې د یو ځوان صحرایي محکمې چې یو طالب وسلوال پکې په عام محضر کې د هغه له وهلو ټکولو وروسته د هغه ویښتان پرې کوي له تندو غبرګونونو سره مخامخ شوې ده. د دې صحرایي محکمې ویډیو چې د تان په فیسبوک پاڼه هم خپره شوې د خلکو تند غبرګونونه پارولي دي. طالبانو د دغه ویډیو په اړه خلکو ته کوم وضاحت نه دی ورکړی. د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر او طالب پلوه سیاسي څیرې ډاکټر عمر خیلوال هم د دغه ویډیو په اړه تند غبرګون ښودلی و، خو په دې اړه یې خپل ټویټ په نامعلوم دلیل بیرته لرې کړی. د کابل پوهنتون پخوانی استاد محمود مرهون چې هغه هم د طالبانو پلوه رسنیز بحثونه کول په دې اړه تند غبرګون ښود. مرهون ویلي که د هغه ځوان پر ځای وای یا یې پر هغه طالب ځان وژلو او یا یې هغه وژلو. مرهون دې پیښې ته په اشارې سره وایي دا د جهالت، خرګرۍ، وحشت، بربریت او عقدې انتها ده. سلګونه نورو افغانانو هم په دې اړه تند غبرګونونه ښودلي او ویلي چې دا د طالبانو اصلي څیره ورځ تر بلې څرګندوي او دوی ثابتوي چې د خپلو ادعاو او ورته شویو تبلیغاتو برعکس هیڅ بدل شوي نه دي او هماغه د 20 کلونو مخکینی زورواکي او د بشري حقونو ناقضین دي.